د ایران تلویزیون خوږو معززو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، د افغانستان 19 کلن او همداشان د استرالیا 19 کلنو ترمنځ د 15 مقام ترلاسه کولو لپاره نن لوبه ترسره کیدونکې ده او پیل ده چې افغانستان خپل بیټینګ پای ته رسولی دی چې افغان لوبغاړو ډېر ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړه چې کومو لوبغاړو پکې ښه کارکردګي او پرفارمنس کړی دی په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکوو. خو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ، لایک او زموږ ایران یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان لومړی بیټینګ ته میدان ته راښکته شول چې په 50 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې وکړې چې 102 مقابلې لوبډلې ته هدف وټاکه چې له ډلې ابراهیم زدران په 38 توپونو 12 منډې وکړې چې 3 څلوریزې په بیټ کې شاملې وې. ورپسې صدیق الله اتل بیا په 25 توپونو 19 منډې وکړې چې 2 څلوریزې په بیټ کې شاملې وې. خو فرحان زخیل بیا د استرالیا بالرانو باندې سر وګرځاوه. هغې په 122 توپونو باندې 91 منډې وکړې چې په بیټ کې 15 څلوریزې او 3 شپږیزې شاملې وې او ناټ اوټ له میدان څخه بهر شو. ورپسې عمران میر بیا 15 منډې وکړې 19 بالونو باندې، خو په بیټ کې کومه شپږیزه او څلوریزه نه وه او رحمان الله زدران بیا په 15 توپونو 1 منډه وکړه او محمد اسحاق بیا په 2 توپونو باندې 0. عبدالرحیم بیا په 49 توپونو 40 منډه وکړه، 1 څلوریزه او 1 شپږیزه په بیټ کې شامل وو او همداشان شفیق الله غفاري بیا په 60 توپونو باندې 8 منډه وکړې، خو کومه څلوریزه او شپږیزه په بیټ کې نه وه شامله او جمشید خان بیا په 11 توپونو باندې 14 منډه وکړې چې 2 څلوریزې په بیټ کې شاملې وې چې د سره افغانستان 191 منډه وکړه او 192 منډې هدف وټاکه چې اوس د استرالیا 2 لوبغاړي له مخې پورته شوي دي په منډو کې. خو پوره معلومات یې په راتلونکي ویډیو کې تاسو کولی شئ له موږ سره وګورئ.